السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دوستانو د نور کله پشانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو اهم عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، بعضې ملګري داسې دي چې د هغې اولاد نشته دی، بچي نشته دی او خواهش کوي چې یاره زمونږ له دې الله رب العزت اولاد راکړي، یا دغرنګې زنانه دي هغې چې کوم دی خواهش ته چې موږ له دې الله رب العزت اولاد راکړي، لیکن څه وجوهاتو په بنیاد د هغې اولاد نشته دی. که د چا مثال زنانه اولاد شته، نارینه غواړي، یا نارینه شته زنانه غواړي، یا یو هم نشته دی، لیکن هغې دا وایي چې الله رب العزت موږ له اولاد راکړي. که ستاسو اولاد بندش ستاسو جسمانی مسلې د وجې نه او که دارنګې روحاني مسلې د وجې نه، یعنی مطلب سحر، جادو، جناتو د وجې نه، یا ستاسو په بدن کې بل داسې یو مسئله موجود ده چې د هغې د وجې نه ستاسو اولاد نه کېږي، نو دارنګې که دا وظیفه ښځه او خاوند دواړو په یو ځای وکړله او که چېرته صرف زنانه وکړله یا صرف نارینه وکړله هم بهتره ده، خو که دواړو په یو ځای وکړله ډېره به ښه وي. عمل داسې دی چې د سحر لمونځ پسې او د ماښام لمونځ پسې دا آیات مبارکه الله رب العزت قرآن شریف کې فرمایي دا زکریا علیه السلام مبارک اولاد نو، الله رب العزت د دې دعا په برکت سره هغې له چې کوم دی اولاد ورکړو. نو تاسو د سحر لمونځ پسې او دارنګې د ماښام لمونځ پسې دا عمل جاري وساتئ. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. دغه طریقې سره سحر او دانګه ماښام اوس پسې 101 مرتبه دا وای لازمی، بس دا مسلسل جاری وساتئ. نور وظایف ته بس تاسو هیڅ قسمه ضرورت نه راځي که چېرې تاسو د عمل سرته ورسو، او دارنګې دا پابندۍ سره او توجه سره کوئ، قبلې ته مخ کوئ، په ناستې کوئ او خبرې پکې مه کوئ. انشاءالله الله رب العزت پس تاسو دا مسله ختمه کړي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.